زمون خلق به ټوخي کوي کنه او ټوخو والا قوم سنت ته ټینګ نه دي خپنشه او نبی صلی الله علیه وسلم دا موږ ته فرمایلی چې رسو صفوفکم صفونه کې جو خود رېږي سو صفوفکم او دغه رنګه د الله نبی فرمایي فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة بل حدیث کې راځي من اتمام الصلاة صفونه ځکه برابر کړي چې د صفونو سیدواله دا د مزد اقامت نه دی او د مزد پوروالی نه دی دین بغیر مزد نه پوره کیږي او صحابه کرام فرمایي رضی الله عنهم زمونږ امامان خو تبا دغه چې کمی دا مؤذن سے اقامت مور پسې کوي د مؤذن په خله کې بلای قد قامت الصلاه قبل اور پسې اقامت هم نه پوره کړي مولوی سے الله اکبر ولړ ته حیران شې دا کوم موږ دي دغه سره आवाज نه کړلو د سی مولیانم لیدل کنم دی دا تاسو ګوري لګي د امام د ذمہواری نه ده چې مړه مقتدیان بخپل کار کوي د دې مقتدیانو ته امامي د دې مقتدیانو د صف برابر اول او تربيت ستا ذمہواری ده یو ځل به مخراړې د आवाज بکې چې سو صفوفکم استقیموا اعتدلوا سد الخلل نبی علیہ السلام دا فرمایل صفونه برابر کړئ جوخت خودريږي او دغه رنګا اعتدلوا برابر ودرېږي صحابه کرام فرمایي دا سه زموږ صفونه سیده کول لکه څنګه چې یو غشي ولا خپل غشي سیده کوي او جوړي د مناسب به سیده کول تر دې پورې چې عمر ګری سینه را وختلې و د الله نبی ته فرمایل سینه دنک زموږ د اخبي اوږي دا برابر وي یو بل سره انس رضی الله عنه نم دا حدیث نقل او دا څنګه د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه احادیث امام بخاری راوړل په تسویه الصف انور محدثین هم ذکر کړی دی امام ابو داود هم په سنن ابي داود کې کوم دی د صفونو باب تړلې دی پای کې محادث راوړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با आवाज کوو د ملګرو صفونه به برابر اول بیا غین بعد چې د تکبیر ویلو او منځ به شروع کوو عمر فاروق رضی الله عنه باقاعده کسان مقرر کړو په صفونو کې بغرزیده چې आवाज ورته وشو صفونه برابر دي بیا به ودرېدل منځ به شروع کړل اوس کوم امام دا کارو ځکه بده خو یو 100 منټه لګيږي څوک ورپسې بیا موز نه زمانہ 100 منټه خو په دغه لګول صفونه جوړېدو باندې دا خو لیټ جمع کوي زمون خلک به ټوخي کوي کنه او ټوخو والا قوم سنت ته ټینګ نه دي خپنشه سنت ته ټینګ زمون خلک نه دي د حدیث مطابق ته اوس مونږ پړاو کا ته وګوري هغه امام پسې وسو کم نه ولاړ یو دوه درې کسان ورپسې ولاړ او صحابه کرام فرمایي په مونږ کې به یو ملګری راولګي د بل ملګری د قدم سره به قدم او د وګي سره به وګجوخ تکړه تر دې پورې چې دا گیټای د خپې به ولګي دا پړکې چوتا وي خپو دا گیټای به ور سره ولګي دا مې ته مخکې جمعه کې ویلو چې دا ځکه چې دا وی بدن پټو زموږ بدنونو غټ شي پټای کوم تمره غوخه ده چې گیټای به چرته لګي چې نفس دا پنجه دی ولګي دم پورا ده ځکه زموږ پنډې ډېری غټي خوراکونه هم تاسو ګډ ورډ دي بدنم به ډول غټ شوی دا صف کې خپل جوړتول پکار صف کې په سنت طریقه باندې ودرېده پکار بعضي خلک وایي چې زموږ په کتابو کې لیکل دي الکه کوم کتابو کې لیکل دي دا خو نه د الله کتاب کې شته نه د نبی علیہ السلام حدیث کې شته د دې د مولا په کتابو کې لیکل دي مولیانو وایي چې یو سبق نه یو سبق په اندازه به ودرېږي دا دوه خپل بدونه چوکته کې جمعیت کې یو سبق راځي اسو کو یو لیش دا ته په حدیث یو حدیث کې نشي پیدا کوي دا ځان نه مسله دي ته خرافات د خپل وګو په مقدار به ودرېږي دام زموږ بارک باز خلک دروغ چې دوی خلکو ته چې دا سکولا به ودرېږي وی وابیا نه دروغ مو وایي دا ته یو عالم نه نشي ثابتول دا استغفر خرافات استغفر ډراما ده بدر باندې حدیث لګیا په ما پسې دا ما پسې چې لګیا دا په ما پسې نه لګیا اصل کې ته ولي ما خو دشمنی دي د حدیث سره التا زیب هغه زبانه زړه یې په حدیث باندې بس لګی چې ای ته پته لچ په دې حدیث خو علی دي سمن کې الحمدلله نو دیو جن د خپل ابو په مقدار برابر ودرېږي چې برابر ودرې دي بل ملګری وسره پاسانه خپل جوخته کې نو تا چې خپل دومره راجوخته کړل چې دومره جوخ ودرې دي نه پدې کې مرګره تا خپل څنګه راجوخته ځکه چې تاسو سره وګو لګي خپل څنګه درجوخته او بل دا د مدار او سب چې د امام دی امام دلته ولاړ دی پدې د خپل امامتۍ په دې ځای کې نو هغه طرف ته چې کم کسان دی او دې طرف ته مرګري ته جوختيږي د امام طرف ته صف جوخته او دې خو چې کم کسان دی او دې خو را جوختيږي دې ملګري په دې ملګري ته را جوخته بل دې تر ځان را جوخته بل دې ځان را جوخته به دې صف برابر شي
او چا چې په صف کې جداواله راوسته دا الله نبی صلی الله علیه وسلم صف جوختون کی ته دعا کړی او صف ماتون کی ته خیره کړی چې چا صف کې جوخواله او کو من وصل صفا وصله الله یا خدا جمله خبریه ده او یا جمله انشائیه ده که جمله خبریه شي معنا دا ده چا چې صف جوخ کړو الله ځان ته راجوختي الله به ځان ته راجوختي یو معنا ده او که جمله انشائیه شي نو بیا دې کې دعا معنا پراته ده یعنی خیری دعا ده هغه چاته چې صف کې جو خودريږي او خیری او بد دعا هغه چاته چې صف کې جدای کوي هغه کس ته الله ځان ته رانږدې کې الله ځان ته رانږدې کې چې دې په صف کې مرګري ته جوختيږي په جوخته او دا رنګ وګ جوخته ک مرګري ته دا زموږ د کور مسلې نه دي نه دا د وابیانو مسله ده او نه د لیدیس مسله ده دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه خبرې دي چې موږ ته کړې